الګوره الله رب العالمین داسې عجیبه نظام دی چې کله د دې صحیح لاین نه انسان واوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پرېښودو نو ته به دومره پریشانه شي چې تا ته به بیا یو مسلې حل هم نه درځي ځکه قرآن کې الله اعلان کړی دی سورة نساء به کلاوه کې ومن یشاقق الرسول دا یې نه دي ویلي چې ومن یشاقق القرآن ومن یشاقق الرسول چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وکړو د الله د پیغمبر نه خلاف روان شو من بعد ما تبین له الهدى پس د دې نه چې دته هدایت ښکاره شو منه په دلیل پوه شو من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین او د مؤمنانو د لارې نه په غیر بله لاره روان شو مؤمنان چې د آیت نازلېدو څوک وو په زوره وایي څوک وو صحابه کرام رضی الله عنهم قرآن کې سوچ قرآن درته وایم قرآن وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف روان شوي او د مؤمنانو د نبی علیه السلام چې کوم ملګري او صحابه د دین په خلاف لار روان شوي او په غلط منهج باندې روان شوي څه چل به وشي نولیه ما تولا سزا یې واوره الله وی موږ به واړو چې کوم طرف ته واړو زما د تساجد الله رب العالمین ما تساجد شته تا ته شته موږ ته د الله دین نه دی محتاج دا به د الله سزا چې بیا به دې سم ودنګوي د پټلۍ نه لکه ریلګاډی چې پټلۍ نه څنګه آوټ شي که نه بس ټولې شاته ډبې ټولې وغورځېږي ټولې وغورځېږي دا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره دې پرېښوده د الله د نبي حدیث دې پرېښوده او د صحابه کرامو منهج دې پرېښوده چې د نبي علیه السلام خواږه شاګردان دي الله وایي نولیه ما تولا موږ یې واړو هغه طرف ته چې دی اوړي دا د پړه کې چې کوم خارخ دی په دغه خارخ یې مبتلا کړم هغه فتنه کې مبتلا کړم چې د الله نبي پې ښه نه لګي او د دې زمانې یو فتنهګر خبرې په ډېرې خوږې خوږې لګي اوه څه خوندورې خبرې دي الله اکبر الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله والله المستعان نو الله رب العالمین فرموږ به یې واړو ونسلیه جهنم بله سزا وه دا خو دنیا سزا وه چلو ما واړولو هدایت نه مې واړولو دویم ونسلیه جهنم دی به مونږ ورننه باسو جهنم ته الله اکبر ځکه د جنت لاره د چا لاره وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره وه د صحابه کرامو رضی الله عنهم لاره وه اخو د پرېښوده اخو په د بد لګي دته چې وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح بخاري کې حدیث دی صحیح مسلم کې حدیث پړق چوي نو چې پړق چوي نو خو بس لاره په د بده لګي که نه د الله د نبي منهج په د بد لګي که نه ځکه امام بخاري خو کور کې دا خبرې نه دي جوړې کړي اخو تا ته د وخت د علم غرونه بیانوي په سند کې په صحابي ودرې او صحابي وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې داسې به کول داسې به کول داسې به کول دا هغه خبرې دي چې قرآن تاته وي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه که په قرآن عمل غواړي ښایسته نمونه دغه د محمد رسول الله ته وګورئ صلی الله علیه وسلم نو دا په دنیا کې هم چې چا د نبي صلی الله علیه وسلم منهج پرېښوده دا انسان ګمراه کېږي دا یاد ساته